یو وخت خبره ده. په یو آرام کلی کې دوه ماشومان لویدل، احمد او زینب. احمد به هر سهار له زړو جامو سره سکول ته راتلو او زینب به پاک خو ساده لباس اغوستلو. خو یو شی یو شان وو، دواړو زړونه. دوی به یو ځای لوبې کولې، د سیند پر غاړه به کېناستل. احمد به کله کله زینب ته ویل که زه لوی شم زه به تا هیڅکله پرېنږدم. زینب به مسکی شوه. زه هم. وخت تېرېده، ماشومتوب ورو ورو ختمېده او حقیقت ښکاره کېده. احمد غریب و. د هغه پلار یو مزدور و، کله به کار و کله نه. مور یې ناروغه وه. احمد به د سکول نه وروسته کار کوه چې کور ته څه ډوډۍ یوسي. بل طرف ته زینب. د هغه پلار یو کلی یو شتمن سړی و. کور، ځمکه، پیسې، هر څه یې درلول. خو زړه هغه دومره لوی نه. احمد جرأت وکړ. هغه زینب ته وویل زه غواړم چې ستا سره واده وکړم، خو اوس هیڅ نه لرم، بس لږ صبر وکړه. زینب سترګې ډکې شوې. زه انتظار کوم. خو دنیا دومره آسانه نه وه. یوه ورځ زینب پلار ته هر څه معلوم شول. هغه ډیر غصه شو. یو غریب هلک زما د لور لپاره هیڅ کله نه. هغه زینب ته سختې خبرې وکړې. کور کې یې بند کړه او ویې ویل ستا واده به د یو شتمن سړي سره کوم. زینب ډیر وژړل. مور ته یې ویل زه احمد پرته ژوند نشم کولی. خو څوک یې غږ ونه ورو. بل طرف ته احمد. کله چې هغه خبر شو هغه یو ځل د زینب کور ته ولاړ، خو دروازه یې ورته بنده شوه. هغه بیرته راستون شو، چپ، مات زړه. هغه ورو وویل احمد. بل طرف ته احمد د واده پرته لارې والاړو. هغه ټول منظر کتل. نه یې ژړل نه یې شور وکړ، بس خاموش و. هغه ورو ځان ته ویل که دا ستا قسمت دی نو زه به یې مانم. واده وشو. زینب لاړه او احمد یوازې پاتې شو. څه کاله وروسته هغه بدل شو. هغه سخت کار وکړ. شپه ورځ یې زحمت وایست. ورو ورو یې خپل ژوند جوړ کړ. خو زول هغه لا هم تشو. بل طرف ته زینب په لوکس کور کې اوسېده. هر څه یې درلول، خو خوشحالي نه وه. هغه خاوند به ته پیسې یادولی، مینه نه، درناوی نه. یوه ورځ زینب یوازې ناسته وه او شکي یې روانې وو. هغه ورو وویل پیسې هر څه نه دي، ما غلطه پرېکړه وکړه. یوه ورځ احمد او زینب بیا سره مخ شو. بیا احمد ووی زینب اوښکې پاکې کړې او زه هر ورځ تا یادوم. خو وخت تیر شو. دواړه خپل خپل لارو ته لاړل. سبق، پیسې آرام راوړي، خو خوشحالي نه. رښتینی مینه بیرته نه راګرځي. کله لاسه لاړه شي